د عوامي شاعري یو قسم دی سروکي ورته وایي. که چیرې سوال در راشي سروکي څه ته وایي یا کسر و څه ته وایي. د دې شاعري نوم چې دی زموږ په علاقه کې موږ کسرونه ورته وایو کسر، او په دا نورو پښتنو کې دا سروکي ورته وایي. سر یا کسر دواړه یوه معنا لري. د شاعري هغه اول سر، د منظوم کلام هغه اول سر، نو جمع شکل چې دی کسرونه سروکي یا سرونه. اوس نو دا داسې شاعري ده چې عوام یې کوي. د عوام د شاعري یوه پیمانه نسته، کله غټه مصره جوړه کړي کله کشنۍ جوړه کړي. د عوام دپاره پابندي نسته. دی د خپلې کوم چې د ایکسپریشنز دي، کوم چې د اندروني خبرې دي، د هغه اظهار کول غواړي، نو هغه دی د شعر په ژبه کوي. دا کسرونه دوه درې ځایه ویل کیږي. یو ځای اتڼ دی، کله چې پښتانه اتڼ کوي نو ګروپونه وي، ښه دی. په ښځو کې هم دغه رنګه، په نر کې هم دغه رنګه. یو ګروپ یوه خبره وکړي، صحیح دی، دویم ګروپ دغه جواب ورکوي. دا کسر په دواړو پوره کوي، یعنی میکرز یې دوه کسه سي، یو سړی نسی. نیمه خوا یې یو ووایي، نیمه خوا یې بل ووایي. دا یوه طریقه ده. ځینې کسرونه داسې دي چې بس دغه ډله خپل کسر وایي، بل ډله خپل کسر وایي. هر څو ډلې چې په اتڼ کې مقابله وي دا رنګ یې هم شته. او بغیر مقابلې صرف په ګرد اتڼ کې 100 کسه اتڼ کوي، 3-4 کسان چې دي هغه بدلي جوړولی شي، هغه خپل کسرونه وایي. دا یوه طریقه ده. یوه طریقه یې بیا زموږ بدلي دي، په ناسته چې ویل کېږي. زموږ خلک میله کوي، د زوی پر زوکړه، د واده پر موقع بله خوشحالي راشي، نو ماښام ځوانان سره راټول سي، شوقیان سره راټول سي، میله کوي. د میلې دپاره د عوامو شکل ډېر وي، خاص خلک نه وي پکښې، نو د عوامي شکل سره یو ځای سي. هغه د خپل خبرې د اظهار دپاره د شعر ژبه د ځان شعر کې بیا دوی خپلې خبرې کوي. دا شعرونه بیا دوی په دغه سروکي کې ځایوي. دا سروکي چې دي دا په خپله شعر وي، لیکن تاسو ته زه وایم دی خو شعر لیکن پیمانه نه لري. کله 2 لاینه وي، کله 3 لاینه وي. پسې ورجک شنه لاسونه جکه د ټیکۍ مزی د خال به دې وران سي. ګورئ 3 مصرې سوه، صحیح دی. د دې دپاره پیمانه نسته، بس د یو چا د خپل محبوب په لیدو باندې دا ایکسپریشنز دي. دا دوی څه وایي، خپله مینې اظهار کوي. دا زموږ پښتانه چې دي دا په سیالي باندې بدلي سره وایي. یو یې زه ډېر میړه یم میلمانه ډېر کوم، بل یې زه ډېر میړه یم میلمانه. بیا په دغه شعرونو کې دننه یو بل ته پیغورونه هم ورکوي. ستاسو خوند نسته، بل یې ستاسو خوند نسته. موږ دی میلمه پاله یو، ستاسو خوند نسته. ستاسو له کلي میلمه وږی ترږي، زموږ په کلي کې میلمه موړ راوځي. دا زنانې هم داسې دي. دا زنانې چې کله بدلي وایي، نو دا د دویم شکل دی د سروکي. دا جوړیږي په دا موقع. د دې دپاره زاړه کسرونه هم ډېر خلک وایي، سمه ده، له مخه جوړ وي. کنه لیلو هو سبا اختر دی رازه لیلو، په دې کې دا کسر دی، دا سروکی دی. اوس نو بیا خبرې څنګه وراچي، ټپې وراچي. موږ ټپه وویله نه، اوس په ټپه کې کم کمال دی. دا په سروکي کې دننه د بدیل شکل واخلي. یعنی شاعر اوله خبر وکي، اوس وایي مخامخ مه راخیزه لمره، ټیک سو، مخ مې د یار په خولو لوندی وچ بسینه، صحیح دی. دا په دا کې دننه اول سر وایي د ټپې، بیا د سروکي پکې کښېږدي، بیا بابا ته بیا ټپه ورواچي، بیا سروکي کښېږدي. پاشم لګولو اوس به لمن ډکه راوړم لګولو. اورېدلی هم دی کوم نه دی؟ مشهوره کسر دی. اوس دا څنګه ویل کېږي؟ یار مې په ګلو کې ویده دی، پاشم لګولو اوس به لمن ډکه راوړم لګولو، صحیح دی. زه به د ګلو شبنم باندې تویوم چې راویش یې کمه، بیا شبنم لګولو اوس به لمن ډکه راوړم لګولو. دا د ټپې سر او پای مابین ته سروکی لویږي. تاسو دونې ځان ورسره ولد کاستی
چې یو خې د دې په جوړښت خبر سي دا جوړیږي چیرې. ځینې بیا د وخت تېرولو دپاره دریم قسم یې دا دی، یعنی یو په اتڼ کې جوړیږي، یو د ناستې په محفل کې جوړیږي. دریم قسم یې دا دی جوړیږي نه له مخه جوړي بدلي خلک وایي. ډېر خلک بدل نشي جوړولی، صحیح دی. نو میله کوي خپلې زړې بدلي وایي، زاړه سروکي وایي، زړې ټپې پکې ځای وي. دا یې بل شکل دی. دا هم په پښتنو کې ډېر دی. کله چې تاسو د پښتنو له ادبه سره ولد ساس، یعنی له خپله ځان سره ولد سئ، نو تاسو ته به د ژوند دغه اړخونه ښکاره شي چې یاره واقعي دا خو زما د کور کیسه ده، دا خو زما دغه حجرې کیسه ده، موږ چې پکې ناستو، دا موږ هغه برای چې میله کړی دا خو دا ګډې کیسې هلته وسوې. نو چې دا ځای ته ورسېدې، یعنی تا له یو شي سره دونې سر خلاص سو، بس ته پوه سوې. د پوهنې دا طریقه هم ده. نو که د کسرونو یا د سروکو له لارې تاسو خپل ژبې ته خپل ادب ته ننوتاستئ، په دې کې به تاسو د ژوند ډېر اړخونه په لاس درځي. په دې کې به د پښتانه د ژوند ډېرې کیسې په لاس درځي. ځینې ځای به زوبل سوی د هغه زار به سوی، ځینې ځای به مینه کړي د هغه زار به سوی، ځینې ځای به حالات داسې خراب وي د هغه زار به سوی، ځینې ځای به تاریخي اشاره پکښې وي، په مخ به یو شی ورغلی د هغه تاریخ به ذکر سوی. ګورئ دا شی چې دی دا منظم، چې اوس زه کښېنمه تاریخ شروع کوم، بس له کومه ځای را شروع کوم چې شو، دا ډېر ګران کار دی. دا به مصنوعي تاریخ سي، دا به خلک نه وایي، په دې کې به اثر هم نه وي. او زه به خپل زیاتوب هم پکې کوم، زما به له چا سره لګېږي هغه به ښه میړه وي، چې به منه لګېږي هغه به دباومه. نو خلک چې بیا زما تاریخ وایي دا ورته ګوري چې دا د دغه سړي په زمانه کې دا ژوندی دی، نو ښایي د یوې مالي لیکه چې بد ځینې کېږي. دریم سړی بیا په دا نظر ورته ګوري. دا زموږ عوامي ادب چې دی دا به ذات خود تاریخ دی. دا یو څوک هم پر تاریخ کښېني نه، لیکن تاریخ روان دی. یو شی محفوظه کېږي، یو شی لیکل کېږي. اوس پرېږده د کابل سیلونه جدایي راله مشهوره دی. اول سر یې غټ دی، دویم سر یې کوچنی دی، دا کسر ویل کېږي. دا سروکی چې دی دا زموږ خلک کوي. ځینې خلک یې په اتڼ کې وایي، ځینې د ناستې په محفل کې وایي چې مسافر سې بیا به راسې، پرېږده د کابل سیلونه، مسافر کله هېروي خپل وطنونه، پرېږده د کابل سیلونه جدایي راله. بیا دا وایي. ګوره اوس یې په دا کې ټپه ځای کړه. ټپه څه وه چې مسافر سې بیا به راسې، مسافر کله هېروي خپل وطنونه. ګورئ په دې کې مسافر سوې بیا به راسي، مسافران خپل وطن نه یې لکوي. په دې کې یو د محبوب هغه د وطن پرېښولو خبر شته که نشته. بیا زموږ په سیمه کې مشهوره کسر دی، ماول توبه وسکېږه بورسترګې نجلۍ ویښ د کم له خوبه. نو به خود پټال سوي دی له خوبه یې ستړی خوا یې بده سوه. بیا په دې سروکي کې خلک خپلې ټپې ځایوي. بیا په دې سروکي ګوره شکل یې ګورئ، ماول توبه څلور سېلابه اول مصره، وسکېږه بور سترګې نجلۍ ویښ د کم له خوبه. اوله مصره څلور سېلابه، دویمه څوارلس سېلابه. یو اصل نسته، څه نسته. دا د شعر ژبه، دا د عوامي شاعري ژبه ده. عوامي شاعري کې یو اصول نسته. په عوامي شاعري کې یوه پیمانه نسته، څوک څنګه غږېږي څوک څنګه غږېږي. لکه څنګه چې د عوام د سوچ فرق دی، یعنی عوام چې څونې چورت وي هغوی نه په سوچ کې فرق راځي. دغه رنګ په ادب کې بیا دغه رنګ فرق دی. د عوام شاعر نه دی معلوم، دا دونې سروکي ما درته وویل، د دغو شاعر نه دی معلوم، چې شاعر معلوم سي عوامي شاعري نه ده. بیا خاص شاعري ده، بیا خلق په دې باندې په شفاهي ادب کې نه راځي، په اولسي ادب کې نه راځي. هغه د خوشحال خان شاعري سي، هغه د رحمان بابا شاعري سي. نو هغه ښکاره ولاړی. مخ راواړوه شین خال را ښکاره که پیکی واړوه. اورېدلی هم ده کم نه ده اورېدلی؟ دا سروکي ته یې اورېدلی؟ دا هم په اتڼ کې ویل کېږي، زموږ خلک یې وایي. راجار وتې او د سهار باده راوال وتې. راجار وتل توری پکښې دی، جار وتل زموږ خلکو د خرنګ را ګرځېدو ته وایي. وینې یو وار داسې هوا لاړه بېرته را وګرځېده. هو نری بارانه ولې نه اورې، هو نری بارانه په شرنګ اوره. او نری بارانه ولې نه اورې، او نری بارانه په شرنګ اوره.
د شرنګ باران موږ دا تیز باران ته وایو. نو اوس نری باران ته وایي څه نه را تیزه را تیز سه. باران کې ژوند دی که نه دی؟ چې باران نه د ژوند یو شی پر مخ نه ځي، نه واښه کېږي، نه بوټي کېږي، نه اوبه پیدا کېږي. بازار کې بیا ټینکیان والا اوبه نورې ګرانې کړي، ګزه پیدا کېږي نه، ده ته هم نه ور پیدا کېږي. نو باران کې ژوند پروت دی. موږ لایق خوا ورته ګورو په دا سرو کې. دا چا خبره و باران ته سله کړې ده، نو په کریا به دی په دا باران. صحیح دی. دارنګه زموږ د ژوند دغه اړخونه پکې لټوي. پواته سر د لوړ هوا د زیاته. سروکی دی که نه دی؟ پوات غر خو مو لیدلی دی. نو پوات غر څومره لوړ دی؟ سر د لوړ هوا د زیاته. یو خې پوات ته روشو سر یې لوړ دی، بل یې د هغه موسم نه روشو. دوه شیانې کې محفوظه کړل. دا به تاسو نه یوروئ. نن اور دی جار مست صاحب جان غازی جنگ پر لاهور دی. مست صاحب جان غازی جنگ پر لاهور پښتنو څه ټیم کړی دی د احمدشاه بابا په دور کې. صحیح دی. د احمدشاه بابا د مسیانو په دور کې، د شجاع الملک په دور کې، شاه شجاع چې موږ ورته ویلی. بس د شاه شجاع بعد له موږ لاهور ولاړی. د پښتنو باچي شاه شجاع سره فارغ شو. صحیح دی. رنجیت سنګ ورالی هغه ځینې ونیوه. نو د رنجیت سنګ بس داسې 1.5 سل کاله کېږي. 1.5 سل کاله کېږي چې دغه کسر چې دی دا د 1.5 سل کالو نه دی، دا واخواته کیسه ده. وپوهېدلاست څومره تاریخ دی. دا په دا 1.5 سل کاله کې بیا موږ پر لاهور جنګ نه دی کړی. نو دا د سروکو له لارې موږ په کومه خوا روان سو. یعنی موږ ته خپل تاریخ هم په لاس راځي، موږ ته زموږ آثار هم په لاس راځي، زموږ لغتونه هم په لاس راځي. لونګین پر لمن وړم ولې بیا نه وړم، بیا لونګین پر لمن وړم ولې بیا نه وړم. محبوبا سره د لاسونه، محبوبا راله پر اوربل وړي مشالونه، محبوبا راله پر اوربل وړي مشالونه. دارنګه اور مشال یې دارنګه اخیستی. ټیک سو. دا به پخوا چې په 3-4 زنانې یا سړي په غاره ننوتل، په تنګه لار به ننوتل، تیاره به وه. نو عشه اوس نو چې زه څراغ مخ ته ونیسم نو زما بدن خو وابل ته تیاره جوړه کړه. ګورئ زه مخ ته روان یم، څراغ مه دی نیولی دی، نو زما بدن خو څراغ پټ کړي. نو د څراغ طریقه دا ده بیا پر سر نیوئ. دا بیا پر سر نیولی بیا به روان و، شاوالا به م رڼا وه. اوس دا روایت چیر دی؟ اوس تکه نسته. نو دا سروکی د څه زمانې دی؟ دا ډېر زوړ دی. دا روایت پکې محفوظه دی. دا اوس نسته. او لیلې چندړ لاندې باندې مکه سته که نسته؟ وټای به په دا پیکي زنانو ټال کړی نو به دې اتڼ کاوی. نو خود دی ډېر په کریاب دی ورته ګوري د دې چندړ دی دې کېږي. نو دی ورته او لیلې چندړ لاندې باندې مه کوه، په غاړه دې امیل تر وژۍ لاندې خیال مه کوه. وایو که نه وایو؟ مشهوره سروکی دی. دا شی چې دی دا د محبوب د خپلې مینې اظهار کول دی. عاشق د محبوب په باره کې او لیلې چندړ لاندې باندې مه کوه، په غاړه دې امیل تر وژۍ لاندې خیال مه کوه. وژۍ چې دا به په دا وژه باندې ټال ګل وي. دلته زموږ زنانې ټالوي. نو یو خې امیل دی، یو چندړ دی په وټیانو په زلفو ټال دی، یو امیل سوی، یو اوژۍ سوه. اوس د ښځې کمیس در معلوم سو چې دا په کوم شکل کې سوه. ور په پیکې چندړ ټال دی، وټیان ټال دي، ګلان ټال دي. دلته امیل په غاړه دی، دا هم د ګلانو یو هار دی. دلته پر دا اوژو باندې بیا اوژۍ زموږ زنانې ټالوي، دا هم ګلان دي. نو دا شاعر خپل محبوبه ټوله در وښو. مطلب مې دا دی چې سروکي ته زموږ خلک کسرونه وایي، کسر وایي. صحیح دی. دا زموږ د عوامي ادب یو جلا صنف دی. په دې کې د عوامو ژبه خوندي ده او د دې فایده دا ده چې په دې کې زموږ تاریخ خوندي دی، زموږ زاړه ثقافتي رنګونه خوندي دي، زموږ د تمدن څرکونه پکې لیدلی سو. نو تاسو له دې اړخه کتلی سئ چې د ژوند کم اړخ پکې خوندي دی. په دې کې زموږ ډېر ښایسته لغتونه خوندي دي. د دې د جوړولو والا نه دي معلوم. دا د محفلونو، دا د اتڼونو، دا د مقابلې د سیالۍ د بدلو ښایسته رنګونه دي. یو بل ته د خپل حالاتو د اظهار
تر ګردو ښه ذریعه چې دا سروکي دي او په دې کې دننه بیا ټپې ځایږي تاسو یې په خپل هم جوړولی شئ په خپل هم ویلی شئ کتابونو کې چې دي دا رنګه کسرونه دا رنګه سروکي چې تاسو ته په لاس درځي او تاسو په دې پوهېږئ چې دا بل ځای به نه نو لیکاست یې محفوظه کواست دی چې یو بل ته رسیږي نن سبا سورسز ډېر زیات دي ښه دا په فیسبوک باندې ورکولی شي په فیسبوک د ورکه ګډې دنیا له ورسېدی نو دا به یو څوک محفوظه کړي ښه دا شی هم کولی شي که چیرې ستاسو په ذهن کې د سروکي په اړه باندې پوښتنه وي وایي کاست نسته